السلام علیکم. زه یو ځل بیا یو انسان سره ناست یم چې 11 کاله بعد ورسره یو ځای ناست یم. هغه څوک چې تاسو ټول یې پېژنئ، هېڅ تعریف ته ضرورت نه لري او 3 کاله بعد سره یو ځل بیا خبرې کوم. د دې پوډکاسټ یا د دې انټرویو زما فقط 2 مقصده دي. زه غواړم دغه انسان تاسو معرفي کړم لکه څنګه چې زه یې پېژنم او غواړم ستاسو پوښتنې هم دنه وکړم ځکه تاسو څنګه زه پېژنم او څنګه تاسو خپل پوښتنې ماته کړي دي. دا بل هېڅوک نه دی بلکې زما نږدې ورور او دوست شاهد انور دی. السلام علیکم. السلام. خیر راغله. الله دې عزت وکړي. ډېره مننه. 11 کاله بعد مو ته داسې ناست یو. واقعي خبره. تېر ناست هم چېرته وه؟ د نن 11 کاله مخکې مسجد انډیا کې وه. کوم ځای؟ ملیشیا کوالالمپور کې. او څه شی م کول؟ دعوه کې وو، د الله په لاره کې وتي وو. ماشاءالله ماشاءالله. بالکل. دغه انټرویو ما څه نوټ نه دی اخیستی، پوښتنې مې نه جوړ کړي. زما د دې انټرویو نه فقط 2 هدف لرم. یو هدف دا دی هغه شاهد انور چې زه پیژنم، جی هغه ځوان چې عاجز دی، بالکل، هغه ځوان چې غلی دی، هغه ځوان چې څوک موټر ته خیږي دا ورته دروازه خلاصوي، چوکۍ پسې دازي او هغوی خلکو ته چې څوک د هغه پیژني زه د هغه څه نه پیژنم. ته به څنګه ځان معرفي کړې؟ دنیا ته په سوشل میډیا باندې تا ته پته همیشه 2 فیصله لري. په اصل زندگی کې ته ما پیژنې، همیشه هر سړی ډاون ټو ارث دی، خو سوشل میډیا کې زه کوم چې خلک پوش کم، چې خلک مخې ته لاړ شي، چې خلک چې دی په اصل زندګۍ کې نو زه له ګرور راځم دغې په وجه باندې. اوس یعنې ته دا وایې سوشل میډیا کې شاید انور یو بل انسان دی او چې دا برانډ دی او په پرایویټ کې دا انسان دی. بالکل. د نه هدف څه دی؟ مقصد یې دا دی چې په سوشل میډیا زه سخت یم، خلکو ته سخت جواب ورکوم چې خلک مخکې لاړ شي او په اصل زندګۍ کې انسان نورمالي. او جالبه دا چې بدون شک چې سور زمونږ یو ځای وو، یو کلیپ هم ما په ټیک ټاک کې اچولی دی، خلکو منفي او مثبت خبرې کولې، نو بیا د خلک چې دومره مثلا تا ته کنټروورشل او منفي ګوري بیا تا سره عکس ولې وباسي؟ ځکه موږ په روانو ډاون ټاون کې 5 منټ بریک موږ نشو اخیستی، یو کثرت واکس بل کثرت واکس. د دې علت څه دی؟ په سوشل میډیا کې هیټرز خوي، هیټ میلاوي دا ډېر کمی، 1-2 کسان به کامنټ غلط کوي، تا ته پته ده موسټلی فیک آیډیز، پر اوورال خلک یې مینه لري، ښه ریسپانس راکوي، د خلکو ژوند بدلیږي. که رسټورانټ کې کینم خلک راته وایي ستا د وجې مې دا کار شروع کړی دا کار شروع کړی، نو ښه او بد هر سړی وایي. آیا فزیکلی څوک ته راغلی دی چې ستا د وجې زما ژوند خراب شوی دی او فزیکل څوک نه راغلی؟ نه. یعنې څوک چې آنلاین هیټ ګوري هغه به سیریس هغه ټول دروغ دي. آنلاین خو ته پته خلکو ته ویوز پکار دي، چې کله زموږ خو ایمان کمزوری دی د خلکو، دروغ وایي بس ویډیو واچوي چې خدای پاک زموږ ویوز راشي، هغه بس په دې فور یو راځي مخې ته خپل چینل دپاره دروغ رښتیا وایي. زه به د خلکو پوښتنې دنه کوم، خو زه غواړم بیرته ملیشیا ته لاړ شم. ښه. ملیشیا کې شاید انور څوک دوی ته معرفي کړه، څو کلن و، څه یې کول؟ ما اوس تا خپل د بالکني قصه وکړه، تا خپل د بالکني قصه وکړه. بالکل بالکل. لږ به د خپل بیکګراؤنډ خپل تشریح بیا 11 کاله معرفي کړو چې تا 11 کاله څه کړي دي، ما څه کښې کړي دي، او ستا په نظر زه غریب یم او که نه یم، دا به د اخره پوښتنه کوم. دا پوښتنه زما اخره کې وي تا ته او وروسته د معرفت نه. بالکل بالکل. ملیشیا لږ یو واک تھرو موږ ته ملیشیا کې. ملیشیا ته زه په 2014 کې درغلی وم، په سټوډنټ ویزه درغلی وم، خو پیسې نه وي چې سټډي وکړی. په جالان مسجد انډیا کې مې کار کوم، بالکل په زر رنګۍ باندې. که تا خیال کړی د جومات نه شاته بنګالي سټور و، هلته په زر رنګۍ باندې کار کوم. او چې اوله لاړم څه کار دې کوم؟ د دې لوډینګ ان لوډینګ کار به کوه، کپړې به رالې تانونه، هغه به د کنټینر نه خالي کولې، بره به یې وړي خپل په شا باندې. ها بالکل. په پړو به یې خېجولې په سټیرز باندې. او نور بس همدغه کار و چې سهار به راتلو. شپې چېرته اوسېدلې؟ د شپې په بالکني کې به سملاسته وم. ولې؟ ځای نه و د اوسېدو. څو میاشتې بالکني کې وې؟ زه چې یو 2-3 میاشتې مې تېرې کړې وې. سبحان الله. ته دا ډیټیل ول نه ورکوې د بالکني؟ نو زه یعنې دا خرابه خاطره ده، نه غواړې تشریح کړې که څنګه؟ زه وایم چې موږ چې کومې سختیانې تېرې کړي دي، اکثر ته خلک ګوري، خلک وایي دا خو زه مړه نصیب کې وه، خو خلک هغه شاته زموږ سټرګل نه ګوري چې 3 میاشتې ما په بالکني کې داسې تېرې کړي، زما د اوسېدو ځای نه و. په کوم بلډینګ کې چې موږ کار کوو په هغې کې ټول کپړو ډک و، یو ځای و چې هغه ځای خالي و، بالکني وه، چې باران به راغی بس مې پلاستیک راواړو چې ما باران را نه شي. د دې کاسمیټک ټیکسټایل په دغه کې په بلډینګ کې به زه وده کېدم. سبحان الله. زه هم د بالکني قصه لرم، ښه ما تا ته کړې م، دلته بیا تکرار به یې کوم. زه
لینکن کې سټوډنټ وم بالکل او په رستورانټ کې مې ویټري و بیا وروسته سره لږ ذره سپروایزر شوم چې کوالټي کنټرول وکړم. سهار کې به تلم یونیورسټۍ ته او ماښام کې به راتلم. کوم ځای کې چې دوی موږ ته ځای راکړی و هلته اکثر زنانه وې او یو دوه نران پکې هم وو. هغه هندوان و، یو پکې فرینچ هلک و. نو دوی الحمدلله زه الحمدلله ډېر وړکتوب نه زه په دین باندې مین انسان وم. نو په دې کې به دوی اکثر کارونه کول. نو د جنیکانو ما ته ویل چې ته موږ سره په دې معاملاتو نه دخیلېږي ځکه تحت خپل باډي مهمه ده، نه مې ما ته دین مهم دی. نو یو ورځ د دوی برډې وه او د دې برډې کې دوی غوښتل چې برډې پارټي ولري، ډرینکس وکړي. ما ویل تاسو چې هر څه کوئ ځکه زه دومره اتھارټي لرم تاسو چې د کور کې څه مه کوئ. نو زه دننه ځم بیا 12 بجې شپې راځم ډایرکټ خپل روم ته ځم، خو په دې شرط چې سهار کې بار څه کلیر وي ځکه زه هم دلته شیر یم، په دې کور کې اوسېږم، رنټ ورکوم. نو زه چې سهار کې پاڅېږم ډېر انټرسټنګ دی چې شپې زه راځم د دوی څه ناسه لوبه روانه کړې وه، خو چې سهار پاڅېږم یو هندو هلک دی په ټي وي باندې پورنوګرافیک مټیریل ګوري او یو هلک مکمل لوس پروت دی، کمپلیټ لوس پروت دی. او زه تشویش په دې یم چې د یو روم کې یو جنۍ مسلمانه وه، نو هغه راونوځي، هغه به شور جوړ کړي او دلته به غوغا شي او زه اوس هم د افغانستان او د اسلامي او دا فکر را سره ځکه نوی تللی وم. نو چې هغه راووتله د هلک ځان لوس کو چې ما څادر باندې پټ کړی وم دا چغه ونه وهي. هغه لاړه وي وټ از دس که نه غوښتلی چې نور هم دا ایکسپلور کړي، خج کړي. مې اعوذ بالله زه تشویش یم ته دلته شور ونه کړي او ته دا غواړې د نارینه کوم چې پرایویټ ځای دا غواړې ټچ کړي او په حیض مسلمانه په حیض یو حجاب الله ته ګناهونه معاف کړي زموږ هم چنان. نو ما دا فیصله وکړه زه به دې کور کې نه اوسېږم. زه لاندې ناست وم په مسجد کې چې بیرون راووتلم یو کس ته مې ویل زه ایمیډیټلی ما ته روم پکار دی چې زه هلته لاړ شم. دوی ویلې ما سره یو روم شته دی خو دا کس 2 هفتې بعد ځي. مې ویل صحیح دی مشکل نه زه به راشم لیوینګ روم کې به تاسو ملیشیا کې دا نورمال دی، نه په دوبۍ کې بمبۍ کې نه وي خو ملیشیا کې نورمال دی. لیوینګ روم کې هم یو سړی پروت وي او روم کې هم پروت وي. بالکل. نو زه د سره لیوینګ روم کې وم، ماسټرن بیا ښه بالکوني ته لاړم پرایویسي د وجې نه. زه 3 میاشتې ما هم بالکوني کې تېر کړي دي تقریبا. سبحان الله. نو بالکني کې مو تاسو سره نه دا خو نورمال هلته بالکني کې خلک وده کېږي، بعضې خلک یې پارکونو کې په شپه راشي. زما خو زه چې کله دغه ته تللی وم کالنګتن ته هلته زه په کنډر کې موده شوی یم 3 ورځې. نو راځي په مزدورۍ یعنې هدف ته دا خلک داسې یو مثال ورکوي چې هر څه یعنې دا یو کویک گیم و یو سړی ځای ته ورسېدو خو دا شاته پروسیجر نه خبر دی شاته نو پروسس څوک نشي اسکیپ کولی. هر سړی د پروسس نه که ته وګورې مور پلار د پروسس نه وځي، ماشوم چې کېږي پروسس کېږي، هر شی پروسس دی. که څوک وایي چې پروسس نن سبا پښتانه ټول واړه چې دي وایي شارټ کټ وهم، نو دا خو نه کېږي. ملیشیا نه تاسو بیا سعودي ته لاړئ؟ نه زه لاړم تایلنډ ته. ملیشیا کې دا ته پته ده زه بیا لیګل شوی وم، د ماماګانو نه پټېږه یو څه کوه بل څه کوه، تنګ شوم بیا. ما دا په زر رنګۍ به ټول عمر څه کار کوم. لاړم دغه ته تایلنډ بارډر مې کراس کو. نو هلته لاړم، هلته موږ ته بې حیایي وه، چا په کلبونو کې کار کوو، چا پروسټیټیوشن دغه کوو پروموټ کوو، کارډونه یې ورکول. ما دا زمانه نه کېږي. د هغه ځای نه رالم دوبۍ ته. مخکې د دوبۍ دا ویزې چې ډېرې اسانې وې الکټرونیک به لګېدې. دوبۍ ته رالم، دوبۍ کې مې خلک وکتو، چا بسونه چلول، چا یو څه کول بل څه. دلته مې 2 هفتې تېرې کړې، واپس لاړم پاکستان ته. پاکستان ته لاړم یو میاشت دومه، بیا مې پلار ته ویل سعودي ته درځم. سعودي ته لاړم، هلته مې په المدینه هایپر مارکیټ کې 2-3 میاشتې کار وکړو. 4مه میاشت لاړم عمرې له چې 5مه رالم کار مو سره پرېښود. ما یې نور چې دی پلار ته څه ویلي وو؟ پلار مې له کوره وکړو. ما ته یې سعودي کې کار چې دی په اسانه پرېښودی کېږي خو به میلاویږي په ګرانه باندې. بالکل. نو بیا مې دا غزې نه چې دی د علي بابا باندې پیزار میلاوېدو، نو د هغې کار مې شروع کړو. د هلکانو نه مې 2000 ریاله چې د قرض اخیستي وو، پاسبوک چې راسره پاتې کېدو، هغه بس الله پاک یې په 2مه میاشت مې کار روان کړو. یعنې ستا دا لایف سعودي نه سټارټ شو؟ سعودي نه سټارټ شو. لیکن زما پوښتنه ده سایکولوجیکلی آیا ته پوهېدلې هم په ملیشیا کې چې دا ته چې شی کې دا ټمپرري دی موقتي دی او زه به چېرته ځم؟ بالکل سنس په هغې وخت کې مې دا و چې کیلکولیشن مې برابر و چې کله مې سوچ کوو چې یاره په زر رنګۍ کار کومه او خرچه د بسونو کرایه د کور ته ځي 100 رنګۍ به پاتې کېدې. نو ما دا خو ژوند نه دی، ځکه چې که تا ما چېر چا سره کار کو هغه مې یو انسان و، زه هم انسان چې په هغه سټیج و
خو هغه کاروبار کوو او زه چې په هغه سټیج ما سره مزدوري کول نو دې وجې ما ډیسایډ کړ چې یاره د دې نه فایده نشته. یعنې هدف مې دا دی چې کوم حالت کې وي هغه ته ځان تسلیم دې نه کړو بالکل او تا چې نه زه دا چې دا ما دپاره نه دی او زه بل ځای ته هم رسېدی شم. بالکل جالبه ده زما هم دا فکر و. بالکل زما دا سټراتیژي وه چې هر وخت کې مې 3 میاشتې کار بدلو. هجرت ښیي یعنې 3 میاشتې ډېر مې یو ځای کار نه کوو، زه پوهېدلم چې یو ځای ته به ځان ورسوم. بالکل هجرت ډېر زیات یعنې دا ستا مایند سیټ و. بالکل بله ورځ چې موږ مثلا لاړو په دې مزرک یا کجورو سړي سره چې موږ خبرې کولې هغه دا قبول کړي وو چې ما نه څه نه جوړېږي. بالکل که زه هر څه کوم زه بیا هلته چوکیدار ویم. بالکل ذهن ته ویلي وو. تا د ځان ته نه ویلي؟ نه ما ذهن ته نه ویلي. بیا تاسو امریکا ته لاړئ. امریکې ته لاړم. کله م شروع کړه سوشل میډیا او ولې م شروع کړه؟ کووډ راغی، زه خو امریکې ته په 2014 کې تللی وم. 2014 کووډ خو 19 کې 2014 کې تلم، هلته مې په یو سټور کې کار کوو په $12 پر اور. نو سعودي نه چې مې ویزه ولګوله بیا مې یو 6 میاشتې پس پکې هغه امیګریشن ریډ کې ونیوی شوم چې امیګریشن ریډ نه پس چې بیا راووتم اوبر مې چلاو. چې ریډ کې ته بندي وي؟ او 6 میاشتې بندي وم. 6 میاشتې بندي وي. او ټرمپ چې څنګه راغی صدر شو نو دغه د امیګریشن ریډ شروع شو. د بندیخانې کې اوس قصې وکړي چې ولې یو سړی باید بندیخان ځان لرې وساتي یا ایکسپیرینس څنګه و، څه شی پکې خاص و، یعنې څه شی سپیشل بندیخانې باید څه خلکو ته ویلی شي؟ بندیخانې کې سپیشل دا و چې الله دې ډېر زیات نږدې کړی وم. بالکل 6 میاشتې مې پکې تېرې کړې وې. 40-50 کسان به په یو کمره کې اوسېدو او 6 میاشتې پس مې بیا بیل وشو راووتم. او بیل دې ورکړو قصه ختمه؟ بیل مې وکړو قصه ختمه شوه. زه یو پوښتنه دا لرم څو ورځې چې موږ زه پرسنل ایکسپیرینس کې شریک کوم، زه غواړم تا هم خلکو ته معرفي کوم. بالکل. بیا وروسته زه خلکو پوښتنه درنه هم کوم. بالکل. دا څو ورځې چې موږ تېرې کړې ماشاءالله سوشل میډیا کې دې تاسو وګوري چې ته د دین قصه کې نه یې، لیکن زه په مسلمان شاهد یم چې تا موږ سره یو ځای مونځ کړی دی. بالکل. بلکې مسجد ته معلوم و چې کوم ځای کې اوسېدلې. بالکل. قبله ته معلوم و، دا ډېر مهم خبره ده. بالکل. حرام کول ته بحث کوي چې دا شی حرام دی، دین نه څنګه دی. بالکل. سود باندې نه خوري. آیا حقیقت دا دی په میډیا کې څنګه دی؟ دا میډیا کې څنګه پورټری کوي؟ زما خوښه نه راځي چې خپل پرسنل لایف وښیم او هغه میډیا کې زه صرف کاروبار ښیم خلکو ته چې کاروبار به څنګه کوې. نور زه نه چاته دا یم چې زکات ورکوم، نه خپل مونځ چاته ښیم، نه خپل قرآن چاته ښیم، دغې نه ځان لرې ساتم. ډرینکس او دا شیان خلته چې ډرینکس مه کوئ، سود مه اخلئ؟ نه خو زه چاته یم سود مه اخلئ. زه په هر ویډیو کې زه یم چې خپل کاروبار شروع کړئ، سود مه اخلئ، سود مال چې دی الله ختموي. د دې فاونډیشن د اسلام د کوم ځای نه دی؟ ستا پلار نه دی؟ نه ماره پلار نه دی. پلار برکت سره ته ووایم. پلار مې ډېر نیک سړی دی، په دین مین سړی دی. نیکي څنګه تعریف کوي د یو انسان؟ امین لکه دومره عمر مې وشو ما چې ته دا نه دی لیدلی زما پلار نه مونځ تللی، ما خپل پلار د خولې نه غلطه خبره نه ده اورېدلې. زما پلار ټول عمر زه ګورم په قرآن حدیث کې او د دین په خدمت کې ډوبي. بعضې خلک لکه زه یې زوی یم، زه زیات په پیسې یم، لکه شپه ورځ چې خدای پاکه پیسې هغه داسې سړی دی چې شپه ورځ چې دی سهار پاسي قرآن تلاوت کوي، تجوید یې کړی دی او ډېر زیات لکه په دین مین سړی دی. په اخره ورځ کې چاته سکسسفول وي؟ خپل ځان ته او پلار ته دی؟ که په دین وی خپل پلار ته اورال که اخره ورځ کې؟ اخره ورځ کې مطلب یعنی یو ورځ راځي چې یو هاف ټو ډیسایډ یو شی ته باید پک کړي که نه، یو کس باید پک کړي. سکسس ټرمز نه څوک پک کوي؟ که د پیسې په سکسس شي زه یم، که د ایمان په سکسس یې هغه دی. کوم ریئلسټک سکسس دی؟ ریئلسټک د ایمان. نو ستا پلار سکسسفول دی؟ بالکل. ماشاءالله. ستا پلار ما مې څه ویډیوګانې او انټرویوګانو ته لیدلي دي او زه په خپله ته ډېر زیات متاثره شوی یم. انسپایرینګ فکر دی، الله دې ژوندی لري. امین. او مطمئن داسې پلار ته چې لري ته به نور هم کامیابېږي په دنیا او آخرت کې. بالکل. د نه مخکې زه د خلکو پوښتنو ته راشم، زه غواړم ستا بزنس ډیسیژن کوېشن کومه. تا کله نه دا فیصله وکړه چې مثلا زه باید سوشل میډیا باندې راشم او ولې راشم؟ کووډ چې راغی زما 3 ریسټورنټس وو، هغه ما بند کړل. د سټارټ د فنډینګ ریسټورانټ څنګه شو؟ حتما یو فنډ ته پکار دی ریسټورانټ ته. بالکل. ما داسې کار کړو چې ما ولنې ریسټورانټ سبلیز کړی. سبلیز دا چې د خلکو نه کچن سبلیز کې یا ته پیسې ورکړې، نو ما د هغې نه پیسې جوړې کړې او د هغې نه پس چې دی ما بیا خپل چین شروع کړو. لکه څنګه چې ایر بی ان بي خلک سبلیز کوي، وا چې بیا خپل لکه زما د ایر بی ان بي ګورې ما مخکې سبلیز کړی دی
د هغې نه پس ما چې دی غټ انویسټمنټس کړي دي. یعنې تا سره خپلې پیسې نه وي چې تا په یو انویسټمنټ بالکل ما سب لیز کړی د وړې نه، بیا مې هغه سب لیز نه چې کوم ریونیو راغلي خپل بزنس ته مې اچولی. د دې هدف دا دی چې یو کس څوک چې شی وکړي هغه ته پیسې پکار نه دي چې اوس شی شروع نه کړي. زیرو نه هم سټارټ کولی شي. پیسې څومره مهم دي د یو آیډیا سټارټ کولو کې؟ ډېر زیات کار لري پیسہ 100%، بټ د آیډیا دپاره پیسې ضرورت نه، سټارټ ضرورت دی. که موږ ته ون بای ون ووایي چې یو آیډیا دپاره نمبر ون شی مهم دی، ټو شی مهم دی؟ ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن حتما ته تا ته پیسې پکار دي.